الزام نه لګو د سعودي عرب د اوس په دا کال کې دننه یاره د یو سیون چې تر ډیر څه پورې احادیث او هغه احادیث چې دوی په خپل دا اکسپټ کړل چې موږ د افغانستان د جنگ لپاره جیلي احادیثونه جوړ کړي هلته خو دا دعوه کوي چې زه په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی سم لیکن دا دومره غټ دهشتګردان چې دا وګاډیان ته ورونه ورځ چې یا ټکان پر کوي دا پر کومه خوا ولاړ نو خو یا معلومه ده یا هغه ته دروغ وایي یا دلته د دې خلکو سره ته ملاوي پی ټي ایم ستا د معدنیاتو خبره کوي پی ټي ایم ستا د وسایلو خبره کوي ستا په غرو کې کرومایټ کېږي ستا په غرو کې ماربل کېږي ستا په غرو کې سنگ مرمر کېږي ته به د دې تپوس کوې ته به د دې پوښتنه کوې ته به د دې د پنجابي په سور کې به سترګې وراچوې د خپل دښمن څخه به خپل حقوق راوړې او ملایان هم څوک دغه یې خوا دې نه بدوي داسې دي لکه د پاکستان فوج داسې اسلام پر ځان باندې راخوړه کړی دی مطلب یو د بل دا رقم دفاع سره کوي چې یو په استرالیا کې جزیره واخلي دلته غلا وکړي بیا هغه وغورځېږي بل فوجي راشي بل کرنل بیا دغه دفاع کوي په یو کابل باندې چې هم ستاسو د بقا لپاره ستاسو د ښه سباون لپاره بغیر د څه لالچه اف آی آرونه هم پر ځان وړي منډې ترنډې هر څه پر ځان وړي مرګونه هم پر ځان وړي لیکن خالي ستاسو یو ملګرتیا غواړي ملګرتیا دا رقم ملګرتیا چې د کلزۍ د پښین ولسوالۍ تر صدارت لاندې دې ملګرو ته افرین او شاباشۍ وایو چې دوی موږ ته وخت هم راکړي خدای ستا موږ ډېر ومځنډول او مشران رقصو پر لارې وو او ګاډۍ هم خرابه سوې ده کېدلی سي چې ګاډۍ سمه چې دوی راشي راورسېږي که نه راورسېدو پر دې شي بیا تیل هغه نه کوئ نو ستاسو وخت مو واخیستئ پر هغه باندې موږ بخښنه درڅخه غواړو ملګرو علمي وینا به کوو نور پر کرنټ افیر به نور مشران وینا درته وکړي زهیر صاحب ناست یا طاوله ناست فولکلور د انګریزي ژبې یو لفظ دی فوک معنا ولس او د لور معنا ده زده کړه ولس دا په لغوي معنا کې فوک معنا ولس او لور معنا زده کړه ولسي زده کړه یا د ولس پوهنه ولس ته پوهنه ورکول او په ادبي اصطلاح کې فولکلور مطلب د یو قام دود دستور کلتور رسم رواج روایات تهذیب تمدن و دغه شی ته په ادبي اصطلاح کې موږ فولکلور ویلی سو خبره پر دا شي کوو چې فولکلور په ادبي اصطلاح کې هم له موږ پښتون قامه څخه رسولی دی او که چیرې د په لغوي معنا کې راواخلو ولسي پوهنه یا ولس ته پوهه ورکول هغه به زما په فکر سره چې هر څوک په دې پوهېږي چې موږ تر کومه حده پورې پوهه لرو او موږ تر کومه حده پورې موږ ته په اسکولو په مکتبو او په نور کالجانو کې موږ ته کومه زده کړه راکوي کومه زده کړه چې زموږ په کار ده آیا هغه موږ ته راکوي نه راکوي کومه زده کړه چې موږ ته په کار ده یو کوچنی یو ماشوم چې د موره در 5 کالو سره مور راغټ کی پلار راغټ کی تر 5 کالو تر 7 کالو پورې موږ اسکول ته ورواچو تر اسکول پورې چې دی راځي د حتی کې په د خپل ژبه دومره ځینې داسې دغه راځي چې د خپل سر نه په خلاصېږي چې دا ویل کېږي وچیشت د دې څه معنا ده نو چې پر بورډ باندې اول وده ته اردو ژبه ورته شروع سي دی په اردو باندې هغه ورځ ماستر صاحب خبره وکړه به بکری بنو دی څه زده کړي به نور دغه څه زده کړي موږ د دې شانو سره دومره لیرې ساتل سوي بیا که چیرې زموږ تر 5مه پورې راتېر سو تر 8مه پورې زه اول د خپل ځان دغه درته کوم چې زه تر 8مه تر 10مه پورې راغلی یم زما په اردو سر نه خلاصېدی بیا بیرته په 5م په 6م کې انګلیش ته کښېښول چې د بل ژبه ده آیا تی پر دا شی باندې خپله تر ننه پورې سوچ کړی دی چې ستا و ماشومانو ته په مکتب یا په اسکولو کې سبق وروایي آیا دا په خپله ژبه ورته وایي که نه ورته وایي نه ورته وایي نو چې په خپله ژبه نه ورته وایي دا اول ناجایزه کار دی په دې وطن کې چې ستا سره کېږي چې تا دی غیر شعوري توګه دی تا دغه کې چې ته علم ښه په صحیح معنا نه کې زده چې ته شعور نه واخلې ته نور پرمختګ ونه کړې دی اول ستاسې علم
پر دا طریقه باندې راپورته کړی دي. او په ادبي اصطلاح کې پګړۍ لنګوټه دا زما د کلتور یو برخه ده، صدرۍ زما د کلتور یو برخه ده، پټکۍ زما د کلتور یو برخه ده. اوس به موږ په دا بل دغه باندې راواخلو، دغه د پاکستان فوج چې کوم وخت به فوجانو و دغه ته ټرینینګ ورکوي، آیا و دغه فوجانو و دغه د اف سی والا و دې دغه ته چې دی دهشتګرد جوړوي، دی څوک ته جوړوي؟ ستا د پښتانه جامه یې پاغوستي، ستا پګړۍ ور په سر کړي، ستا لنګوټه، ستا صدرۍ، ستا پټکۍ ور په سر کړي. دا چې راوځي د ټرینینګ راوتلي لانې اول دی د پښتانه خلاف، اول دی د پښتانه خلاف. دا زما د دستور، زما د دود، د کلتور، د هر څه سره دومره ناجایزه شروع ده په دې وطن کې. تهذیب موږ به پر مذهب مسلمانان یو چې دا یو وار ما دا وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه مسلمان یم، پر خدای پر رسول مې ایمان راوړی دی، بل د چا پلار پر ما باندې دا دغه نشي کولی چې ته کافر یې. دی زما په زړه خبر دی، مسلمانان یو، پښتانه یو پر بل باندې دا اعتماد دغه سره لرو، لیکن ستاسو تهذیب مذهب یې اخیستی دی. د دې داسې موږ داسې دغه نه کوو، پر چا باندې الزام نه لګوو. د سعودي عرب د اوس په دا کال کې دننه یاره د یو سوونځ تر 1.5 پورې احادیث او هغه احادیث چې دوی په خپل دا اکسپټ کړل چې موږ د افغانستان د جنگ لپاره جیلي احادیثونه جوړ کړو. ستا په تهذیب، ستا په مذهب کې دومره ملاوټ کړي، ستا د مذهب دغه دی، حتی کې چې ستا ژبه نه ده محفوظه. زه چې ژبه وایم، خپله پښتو ژبه وایم، چې دا ځم د ناس د وخت په ډېره بخش سره به ووایم، دا زموږ ډېر دغه خبره ده چې زه هم په ډېر دغه د پښتو لیک لوست به نشي کولی. دا دی نه دی چې موږ دغه یا څه نسو زده کولی، دا زموږ سره دا ناجایزې سوي دي. دا چې موږ ته په اسکولو، په مکتبو، په کالجانو کې د بیسیک دغه څه موږ ته دا پښتو په اسکولو کې ویل کېدلی. نن به هر ځوان، هر دغه به په خپله ژبه کې ډېر اعلی تعلیم یافته ډاکټر به وایي، ډېر دغه به وایي. زه تاسو زه خالي یو دغه در ښیم، په 1923 ونیسئ تر 1928 پورې د دې پښتونخوا د دې وطن مطلب چې دا دلته پیرنګۍ راغلی و، تر 1952 پورې د پنجاب د یونیورسټیانو د کیمستري ژبه هم پښتو، پنجابیانو ته په پښتو سبقان ویل کېدو. د هغه ما بعد ستا سره په 1952 کې دوی کم ستا سره نور دغه وکړي چې ستا په قانوني اسمبلۍ کې خالي یوازې 52 سیټان یې پنجاب ته کېښول او 48 سیټان 48% نمایندګي پر 300 صوبو تقسیم کړه. د هغه وخت څخه دا ناجایز ستا سره را روان دي، حتی کې چې ته دومره غلام ساتلی چې ته نن د هغه د یو دشمن نوم تا په خپل کور کې نوس اخیستلی. اوس شکر دی تر دې حده پورې را رسېدلی چې یو څه دشمن ته دا وایي چې ته دا کار غلط کړې، تا پرون زما سره دی کول، نو نن زه ستا پر هغه په مقابل کې زه تا ته دا خبره کوم، خالیا د خپلې خبرې اظهار ورته کولی سو. دا یو څه شعور دی، یو څه دغه دی، دا به موږ نور هم پر مخ بیایو. دا دی نه دی چې موږ تر دا کوټو پورې محدود کوو، یا نن د په کلزۍ کې ناست بس دا د دې داسې ملګري سره ووتو بس بیا نه تا کړي نه ما کړي، نه، اوس به د دې بعده به ناسته نه کوو، ځکه دښمن دومره دغه په پیاوړتیا سره ستا سره دښمني اخیستې ده چې ستا دود، دستور، کلتور، رسم، رواج هر څه یې ستاسو اخیستي دي. یاره زما په ادبي لحاظ زیر باچا ناست دی، په ادب کې به زه دومره دغه نه یم، کاکړۍ، ټپې، حتی کې شراوي نه دي، دا هم زما د کلتور یو برخه پاتې شوې ده چې موږ هغه پښتني وایي کور دې سپېرس. دا شراوي، دعاوي، ځینې داسې دعاوي دي چې هغه نسل در نسل منتقله کېږي. نسل در نسل منتقله کېده معنا دا تقریبا د نن څه په 100 کلو مخته دا کاکړۍ غاړه هم ویل کېدله، ول ما او تاج خدای لري سړک به جوړ سرکاري. دا نسل در نسل دا ستا کم دغه د کلتور برخه دا کاکړۍ غاړې یا ټپې یا چاربیتې دا را روانې دي، دا سره منتقله کېږي. نن به ووایم چې ستا په دغه ادبي لحاظ باندې
دغه هم ستاسو اخیستي دي. یو د کاکړۍ د ټپو مایسې وه، هغه هم چې په دا ځوانانو باندې اوس پوښتنه وکړي دوی به په دې شي نه پوهېږي چې یاره کاکړۍ وکم ته وایي، دوی به ټپو ته هم کاکړۍ وایي، ټپو ته بیا کاکړۍ وایي، دوی دومره نه په پوهېږي. نو د دې وطن په دې وطن کې خپل ژوند کول، د خپل ژوند دپاره مبارزه کول، دا زموږ لومړی ګام دی، دا به خامخا کوو. حتی کې چې ستا مځکه ته دومره غلام اشغال ساتلی چې مطلب دی ستا په ژبه کې دغه ملاوټ کوي، دی ستا په تهذیب ستا په مذهب کې ملاوټ کوي، دی ستا په دود دستور کلتور کې ملاوټ کوي. دغه رقم د دومره اشغال یې ساتلی چې د ستا وطن دا ټیم ستا په وطن کې چې کوم وسایل کېږي، معدنیات کېږي، ستا پر وطن ستا پر مځکو پر هغو هم قبضه درڅه کړې. زما په وطن زما غرونه یو څه دغه کوي، یو څه معدنیات براباسي، کرومایټ براباسي، یا د کویله به کوي، د کویلې و مخ د پسې کلا درته جوړه کړې ده، نسي ځینې کړلی وایي دا ما ته به دونه ټکس راکوي که نه بله ورځ 4-5 ګاډیان چې پرله پسې اور واچولی وایي دا دهشتګردان. هلته خو دا دعوه کوي، هلته دا دعوه کوي چې زه په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی سم، لیکن دا دومره غټ دهشتګردان چې دا وګاډیان ته اورونه ورچي یا ټکان پر کوي، دا پر کومه خوا ولاړ. نو خو یا معلومه ده یا هغه ته دروغ وایي یا دلته د دې خلکو سره ته ملاوي. په آخر کې به دا درته ووایم چې د ولس پوهنه، د ولس پوهنه زه داسې نه درته وایم چې مطلب یا څوک یې کوي یا څوک یې نه کوي. د پښتون قام دپاره په اصل معناو چې مطلب کوم سیاست کېږي هغه پیچم یې کوي. نور سیاسي ګوندو باندې نه نیوکه کوم نه دغه کوم، هغه هم کوي، لیکن پیټم یې په اصل معناو کې دا رقم کوي چې پیټم ستا د معدنیاتو خبره کوي، پیټم ستا د وسایلو خبره کوي، ستا په غرو کې کرومایټ کېږي، ستا په غرو کې ماربل کېږي، ستا په غرو کې سنگ مرمر کېږي، ته به د دې تپوس کوې، ته به د دې پوښتنه کوې، ته به د دې د پنجابي په سور کې به سترګې وراچوې، د خپل دښمن څخه به خپل حقوق راوړې. د ولس پوهنه ستا د مذهب، ستا د جغرافیې او ستا د هر څه دغه چې دی هغه دا ټیم پیچم پر سر باندې راخصی دی. او ملایان هم څوک دغه خواجه نه بدی، داسې دی لکه د پاکستان فوج داسې اسلام پر ځان باندې راکوړه کړی دی. مطلب یو د بل دا رقم دفاعي سره کوي چې یو په استرالیا کې جزیره واخلي، دلته غلا وکړي، بیا هغه وغورځېږي، بل فوجي راشي، بل کرنل بیا دغه دفاع کوي، په یو پرابل باندې دغه کوي. مشرف ته پانسي ولګېدل، تر ننه پورې چا دا خبره د پانسي سزا په دغه کړله، تر ننه پورې یو فوجي یو دغه واخلي چې یار دا سزا دې ورته ورکول شي، نه ورکوي، یو پر بل باندې دفاع یو د بل دفاع کوي. او په ادبي اصطلاح باندې ریاست چې کومه ستاسو ژبه وړې ده هغه هم ستاسو سره په دې قامي غورځنګ کې د زیر باچا په شکل دغه رقم نور ګیلمن دي، نور د شاعرانو په دغه باندې ستا ادبي اصطلاح باندې هم ستا ژبه ستا ادب را ټولوي، را خوندي کوي. نور وخت به نه اخلم، په آخر کې درته وایم پیټیم ستاسو د بقا لپاره، ستاسو د ښه سباوون لپاره بغیر د څه لالچه اف آی آرونه هم پر ځان وړي، منډې ترنډې هر څه پر ځان وړي، مرګونه هم پر ځان وړي، لیکن خالص تاسو یو ملګرتیا غواړي. ملګرتیا دا رقم ملګرتیا چې وژه پر وژه ورسره ودرېږه، پیټیم منظمه کړه، پیټیم دا چې په دویم پړاو کې روان دی، پیټیم منظمه کړه، ملګرتیا ورسره وکړه، تنظیم کې برخه ورسره واخله، کلی پر کلی یونټ، کور پر کور، ماجد پر ماجد باندې، دا به ستاسو زموږ لپاره ډېره لویه قرباني وي او موږ به ستاسو ډېر منندوی. کور مو ودان، ستاسو وخت مو واخیستی، ډېر مننه.